مسکان لګي ټپې خو وایه لګي څو ټپې خو ډالۍ کرته داسې غمجنې ټپې ته ډالۍ که کنه لکه څنګه چې دی تا زړه غمجن ده زما زړه خو نه دی غمجن ته څه کوې بار بار ماته دا خبره کوې ښی ولې ولې سپځې خدای ته خدای ځانه زه چې هر څه د زړه پر منلم مننه ګرانه ځه وایه ټپې ووایه نه زوره ما غمجنې خدای مې دې نه غمجنې چې شي دی ولې زه نه یم غمجنه زه ښه خوشحاله یم الحمدلله و شکر الحمدلله خو داسې خړه ښکارې نو زه وایم چې د دنیا غمونه دي د مسکان په سر نه بچې شي خړه ښکارم په میک اپ باندې انسان ښایسته ښکاري نه دا کور کې موږ پړ نه ګرځو خالي چې بار تیرې ځو میک اپ کوو دا کور والا به بیا وایي چې خړه ښکارې نه خو تا خو نه لکه تا زړه ته فلټر هم نه ده لګولی فلټر خو یوز که نو نه یوز کوم که چا زه د هغسې خوښه یم راته ګوري دي که نه یم خوښه سترګې دې پوټې کې ولاړ دي سي هغه لایف ته فلټر لګولی نه لګوم نه خیر فلټر ولګوم پوه شوې ښایسته یې ښه ښایسته دا ګرده زما په ټینشن پسې سوي دي لکه اوس چې دا ته چې مقصد ښه ښایسته رنګ دی ده که نه خو بیا هم دا فلټر نه ده په ټیک ټاک کې د انسان یوه پرده ده هم د زنانو دپاره هم د مردانو خدای دې دا پرده بیخي مشترانه قسم په خدای چې زه خو فلټر ونه لګوم د ځان نه لګولی د سمه بلا ښکاري په خدای رستي مسکان اوس دې ته حیرانه یم چې مو فلټر لګوله ده تو نه ده لګوله دا غټ شرم ده ما ته شرم ده نو ته خپل د ځان لاره صفا کوې ځکه بار بار نو څه شی وکړو نو مسکان څلور ګونګیانې جوړ کړو که نه نوره د ځا په مخه دې ښه شه نوره خو د ما پزه در پرېښو غواړم ټوخي بوتله لږ د صفایي خیال کوه مردارخوره نجسه ټپوسه ولې بیا څه شوي لرې که دا په کول مینځه یو پکول دی خدای ته وګوره دا رنګ یې بدلوه نوي پکولونه راوړه د هغې پکول دی ټینګ سر ته اچولی دی لکه د کوچیانو انا مسکان ګوره حالات صحیح نه دي څنګه حالات صحیح نه دي خو لرې که خدای دې پتا نه کړي په سر اقتصاد صحیح نه ده دغه پکول چې دا پکول چې دا واکشه دا لایف کې مو ډېر ملګري کاسې ټول هم پېژنې دا پکول چې دا زه خالي لایف ته پسې راوم نوره بیا نه پسې د ډېر ځوانانو څه د پک سر نه نوره بیا نه پسې راو نوره دغسې لا غاړ ګرځوم څنګه ګرځې ته بیا ووایه ځه ته ووایه څو ټپې ووایه ځه ته خدای یو څو ټپې ووایه اذانونه دي جمع ولاړه د غر کفر جمع ختمه ده جمع ولاړه ده د الله ذکر شروع دا څنګه جمع ده دلته موږ سره نږدې د جومات زموږ ټایم په جوماتو کې به فرق ډېر دماغ مه خرابوه څه 5-4 منټه فرق وړي راوړي هغه فرق نه راوړي والله شروع دي زه دروغ نه درته وایم صحیح ده نه صحیح ده 4 منټه فرق کې ده د پجرای ایسارجې توسې ځای کې اوس سزنونه دي هو وایي چې ته چې خړه ښکارې لیونی یا په خدای رستي مسکان یوه خوبي نوې په تا کې پیدا شوې ده که نه که دې نه مخکې که دومره مو تا باندې نخرې کړې وه ته مو تطمن غوسه کړه اوس دې دا زړه دې هم داسې عجیز غوندې شوه ده یعنې که هر څه یې وایم څه نه نه بلا اوس ماته غوسه نه راځي په خدای چې ماته غوسه نه راځي ماته اوس غوسه نه راځي ما غوسه اوس عجیبه خبره ده په خدای دومره زر دې مکمل نه لکه زه چې ته سره خبرې کم ګپ شپ سره لګوم که نه خو تا ګیم ګټې سو ګیم زه ګټم دا خبره ده په خدای ګیم ته ګټې ماته پورته څه پنشمنټ وکړه پورته څه پنشمنټ
خدای رستي هم دماغ درته خراب سي چې ته دا په ما باندې چې رښتیا ته وایم که نه دا ګیم ګټل مو ته سخت خوند درکوي چې د چا ناز نخرې کم که نه سخت خوند راکوي خبرې نشي کوی او زه ورته لګیا وم لکه مشین سخت خوند درکوي ته خو د 14 کلو پیغله ولې به نخرې خوند نه درکوي 14 ما یادوه 15 یادوه نه 15 کاله دا کوچنی دا یو کال ور زیات که هغه لږ 17 سال نجلۍ چې دا کمه ده 16-17 سال بالي عمر هغه ډېره نازولې ته اوس هغه نازکه یې نازکې څنګه یې چیرې وایې نازولی خو یم په خدای رسي داسې نازولی یم په خدای رسي چې بیخي شرطه غمونو واله نه یم که والله که یو غم هم والی یم اوسه پورې شکر ده پوه شوې ډېر نازولی یم ټپوس درسه جوړ سوی دی نو چې ته غم والی وې ته ودای ټپوس یې ډوډۍ خور اوس ته دا لایف ځکه بندی ځي اوس بیا په مفتې ډوډۍ پسې ګرځې نه والله خوړلې مې ده قسم ده خوړلې مې ده چیش دی وخوړل ما ته مو والله ښه چرګ مې وخوړم وایي چې خلې ولې دنیا تېره ده چرګ نه خوره خدای والې مټن خوره ښه ښایسته مټن ماته نه ده ښه که نه مټن والله که متخیزه چرګ ولې څه در باندې سوي دي څه ټکې والی ما کرسټرول زیاتېږي کرسټرول د وینې غوړ نه ته دغه غوړ مه خوره نو غوړ سره هم زیاتېږي غوړ سره که نه لکه د چرګ غوښه کې چې دې کې غوړ نشته لکه کورني چرګانو کې نو بیا ماهي خوره चाहिए हाँ देगा अभी नहीं मुश्किल नहीं बाद में दे दो कोई मसला नहीं जमा फिश फेवरेट अभी देगा अभी दे दो मुश्किल नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम बादाम खोरा तुम आदमी लेके आएगा तो भी मिलेगा सही मुश्किल नहीं पहले ले लेगा तो भी मिलेगा हमारे दिल जो है खराब नहीं आपको मालूम हो गया हम काम करके पैसे सही सही हाँ वच्चा डोडई वाई खोरा لاکه واچه ډوډۍ مې تېرېږي پوه شوې لاړم په دغه کې نه ده په جیره کې واچه ډوډۍ راکړي زما د صحت لپاره ډېر ښه دي لږ ډایټ کولی دا په جیره کې چې دا ډېر ښایسته هوټل ده د پښتنو هوټل ده که نه ډېر ښه ښه خوراکونه ورکوي ما د افغانانو دغه ډېر خوښ دی چې هغه ډېر ښایسته سمپل خوراک تیاروي مثالي او شی نه بیماري مثالي موږ افغانیان نه استعمالوي خو لکه دا چرګ چې ده که نه دا بیا د مقصد عین شان لکه ډېر ښایسته دوی تیاروي دلته پښتانه دي ډېر ښایسته چرګ کړی جوړوي نو بیا چې بسته چرګ ته یوازې کښېنې دا بیا بیل خوند کوي ټپوسه خو لږ کمه ډوډۍ لږ کمه خوره خیر دی چرګ زیات خوره خدای مسکان که په لوږه کې سړی مړ شي که نه هغه به سم مړ ته به چیش کوې خو چیش به یې لږ به الله دې ژوند درکړي بس چیش به یې لږ به دې هغه هلکان به لږ ستړي کړي چې خدا نخواسته مردار سي لږ به دروند دی بس بیا به دوی لږ کسان هغې د ډېر وخت ده چې زه مرم یعنې 100 کاله عمر خو زه لرم زه چې څومره کسان کوم دا مه وایه نور هر څه کوه دا هغه رئیس ویلی شوی په دا خبره توبه وباسه ښه سلامونه څنګه یې وعلیکم سلام مریم های جوړی په خیر پاسه مې پرېږده مریم ویله نه خدای نه چې دا خبره مخکې لایف کې دروغلم مهم نه ده هېڅ وخت د یو جلکۍ په مقابل کې دا خبره ما خپل شخصیت دې کمیږي ته ښه انسان یې با شخصیت انسان یې مهم نه ده 3 ګیمونه مې سهار په سهار ته نه وبایلل په خدای رسي پاسه راپرېږدي داسې یوه خبره وکړم هغه نه همیشه جلکیون ډېر سپورټ کېږي دا وړ کې ډېر نه حمایت کېږي قصه کې مه کېږه نو زه ښه